ملګرو ګورئ ښه دی په لازم مخې طرف ته روان یو او ګورو تاسو ته ښیو چې په دې روجه کې هغه کم قسمه زینا روانه ده. ګورئ ښه دا په پېښور کې اقبال پلازه ده. د دې مخې ته اوس موږ ولاړ یو، نو دا تاسو هغه کتی شئ کم خلک چې دي هغه پکې تاویږي. ماشوم ته ګورئ، دا ماشومان دي نه علاوه غټ سپین ګیري مختلف قسمه او دا نور کار لا پرېږده د دې روجې لحاظ هم نه کوي او په دې روجه کې چې کوم دی کولیام چې کوم دی هغه زینا اډه سټارټ ده. دا دغلته ولاړې خلکو ته اشارې کوي او خلک چې کوم دی هغه په دې باندې راغواړي چې دې خوا راشي، نو چې بیا کم خلک هغه دې خوا دې طرف ته راشي نو بیا ورسره خپله خبره اتره وکړي او دا چې کوم دی هغه دننه کړي چې دننه څه کېږي هغه تاسو ټولو ته پته ده. الله تعالی دې په موږ باندې رحم وکړي. لکه تاسو بله ورځ به تاسو خبر کتلی علیم امین ګنډاپور کوم چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی، هغې یو پیغام جاري کړی ویله چې آیا موږ په کومې پښتو ډرامې چې دي داسې دا به بنده. اوس خبر پیک دی او کار څنګه دی هغه پرېږده، خو د وزیر اعلی دې سایډ ته سوچ نشته چې آیا په پېښور کې یو پلازه کولاو ده، د روجې لحاظ پکې نشته، په روجه کې پکې کولیام زینا کېږي، د هغې مخنیوی څوک نه کوي. نو الله تعالی چې کوم دی هغه به په موږ باندې خپل عذابونه نه راولي. زه خو اریان یم زه وایم آیا چېرته داسې ونه شي دا ځمکه ونه شلېږي موږ پکې لاړ نه شو. لږ زبرګه میاشت د روجې چې کوم ده په هغې کې هم د هغې لحاظ نه کېږي او کولیام پکې هغه بدکاري هغه روانه ده. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې آیا تاسو هم د دې خلاف په سوشل میډیا باندې داسې اواز چوت کوئ چې حکومت ته پته ولګي، دې نه علاوه نور کم محکمې چې دي هغو ته پته ولګي او په دې روجه کې خو چې دی هغه دا زیناکاري دا بدکاري هغه خو بنده کړي که نه. زموږ مستقبل کم ماشومان چې را روان دي هغه خو تباه او برباد دي د دې جلاګانو د دې کم پهاش قسم حرکتونه چې کېږي د هغې د وجې. خو بس الله تعالی دې زموږ حیا او عزت وساتي او الله تعالی دې مونږ د ګناهونو نه هغه په امان کړي. دغه ویډیو و تاسو سره شریک کړه، انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.